یو الګ سوال کړل چې زه د یو جنس سره تعلق ساتم او په فون باندې سره خبرې کوم، د هغې نه علاوه کله ناکله سره ملاقات هم کوم، او زما چې کوم نیت دی هغه نیت صحیح دی، زما نیت چې کوم دی هغه پاک دی، ځکه چې زه د هغې جنس سره نکاح کول غواړم. زما نیت د نکاح کولو دی. آیا په دې نیت باندې د یو جنس سره خبرې کول په فون باندې، آیا د هغې سره ملاقات کول دا څنګه دي په شریعت کې؟ دې څه گنجائش دی یا نه په صحیح نیت باندې د نکاح په نیت باندې؟ په ټوله مخکنی خبره دا ده چې په شریعت کې د نامحرم جنکو سره هیڅ قسم له تعلق ساتل دا بالکل حرام او ناجایز دي. حرام ریلیشن، حرام تعلق، یعنی چې سو پورې غسل لپاره حلال نه تو څه قسم نه چې کوم دی تعلق دی یو نامحرم جنس سره نشي ساتل، هغه د فون په ذریعہ باندې نشي ساتل، او په اسلام کې هو چې کوم دی بد نظری چې کوم دی د نظر په ذریعہ باندې ته تکته نشي، دا حرام عمل دی، در سترګو زنا ده. او بیا چې کوم دی خفیه طریقې سره ملاقاتونه کول دا هم د زنا په زمره کې راځي. زنا څنګه نه دی چې صرف بدکاری وکړي، بلکې زنا چې کوم دی هغه د خبروم زنا ده، زنا د سترګوم زنا ده، زنا د لاسوم زنا ده. بهرحال په اسلام کې د دې خبرې څه گنجائش هم نشته چې کنیت څنګه وي. ډېر شي خلک زمانه ډېر صفا دي، خو اسلام چې کوم فیصله کړل، اسلام چې کوم حکم راول نو پاګه کې ډېر غټ حکمت ده. سمجھ کې خبر راځي. بهرحال اسلام موږ له څو حکم را کړل، په قرآن مجید کې واضح حکم دی چې کوم تاسو ته کوم جنکې خوښي دي، فإن طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، چې تاسو ته کوم جنکې خوښي دي، خزي خوښي دي، تاسو دا غوسره نکاح وکړئ. هغه کې بیا نه چې تاسو سره لومبه تعلقات جوړ کړئ، دا غوسره په ټلیفون باندې بیا خبرې کوي. نه سبا کې خو جدید دور دی، موبایل چې کوم دی لکان والی جنکو لا بیا دغه په ذریعہ باندې دا غوسره خبرې کوي، دا بالکل ناجایز او حرام عمل دی. اسلام موږ تاسو له چې کوم دی ډایرکټ د حلال رشتي درس راکړي چې ډایرکټ په حلال رشته کې تاسو ځان بند کړئ. لګا هغه دی نکاح، تاسو ته یو جنې خو خراشي، تاسو چې کوم دی د خپل کور والا په ذریعہ باندې پیغام ولګي هغه ته د نکاح، سمجھ کې خبر راځي، ډایرکټ نکاح وکړئ. او د نکاح چې تاسو کې په حلال رشته کې تاسو چې کوم دی راتن نشه. دا غي نه علاوه چې څومره لارې دي هغه ناجایز دي. فإن طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تاسو ته چې کوم جنکې خوښ راشي، کدوې کدري کسلوري، تاسو دا غوسره نکاح وکړئ. اسلام خو دې پوره گنجائش را کړل، تاسو سلورم کولای شئ، خو مخې دې څه فرمایي فإن خفتم الله تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم، او کچره تاسو پاغیو کې انصاف او عدل نشي کولای نو بیا په وی باندې گزاره وکړه. لیکن بعض خلک داسې چې هغه پاغیو باندې چې کوم دی دا سره عدل انصاف نه کوي. زمونږ په معاشره کې خاص کر کې پښتنو په معاشره کې چې کوم یو زنانه یو خزره دا غي سره خلک انصاف نه کوي، بیا خو چې دوګي دریوګي سلور پاګي بیا سي انصاف نه، چې انصاف یو سړی کې بیا په یو کې بیا په سلور کې سمجھ کې خبر راځي. دا الله رب العزت موږ تاسو اختیار راکړ، سمجھ کې خبر راځي. تاسو ته یو زنانه خو خدای جنې خو خدای تاسو له وسات شي، تاسو هغه نان نفقه برداشت کولای شي، دوګي دریوګي سلور هوګي. لیکن حرام ریلیشن، حرام تعلق دا بالکل ناجایز دی. حق اگر چې هغه په کومه طریقه ولې نه څنګه چې دی رول مرګري خبره کړل چې زمانیت د نکاح دي، استانیت د نکاح دي، نو بیا د خبرو سره تعلق دی. چې استانیت د نکاح دي نو بیا د ملاقاتونو سره تعلق دی، بلکې ډایرکټ پیغام ولېګا درشته د نکاح پیغام ولېګا، او کچري نکاح کیږي صحیح ده نه کیږي نو بل ځای کې ټرای زنانو کمی نشي په دنیا کې، سمجھ کې خبر راځي. بهرحال دا مسله ده، ډیر شی زمونږ ورونه بایگان ځوانان چې کوم دي په دې وخت کې چې کوم دي دا ناجایز تعلقات ساتي، ګرل فرند بوای فرند وغیرہ چې کوم دا سیستم دی دا د غیرو طریقه ده، او زمونږ چې کوم طریقه ده هغه صفا سوتره طریقه ده، هغه د نکاح نه بل پاک رشتہ په دې دنیا کې نشته، سمجھ کې خبر راځي. نو نکاح چې کوم دی عام کې نکاح آسان کې، ډیر شي خلک داسې زمونږ پښتنو په معاشره کې بعض علاقې داسې چلته کې نکاح ډیر مشکل دی، غټ شرایطونه یې دا غي په وجه باندې چې کوم دی بیا بدکاریان عام شي، لونډه بازیان کېږي دلته کې، بیا دا غي نه علاوه چې کوم دی زناونه کېږي، بدکاریان کېږي، غلط تعلق. نو دا غي لپاره ضروری ده چې نکاح چې کوم دی تاسو آسان کړئ، خپل رسم او رواجونه چې کوم دی ختم کړئ او اسلام له ترجیح ورکړئ. اسلام چې کوم دی سیده ساده درس ورکړي چې تاسو څومره تاسو وسره سي باغي مطابق تاسو خرچاو کوي او نکاح وکړي، څه ضروری نه چې تاسو به کې پلکاو خرچه کوئ. الله رب عزت د منګه تاسو له باندې د عمل کولو توفیق راکړي.
اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.